د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه. قدرمن اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله له عبرت نه ډکه کیسه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ او د خوښۍ وړ مو وګرځي. کله چې د خپل تیر ژوند په اړه فکر کوم نو بدن مې لړزېږي او کله ناکله د شپې له خوبه راویښ د هغه بې وسلې مور او د هغې د معصومې لور څېره مې سترګو ته ودرېږي. هر ځل له ځانه سره وایم که هغه شپه د الله تعالی ویره زما په زړه کې نه وای ښایي نن به زه د خلکو په منځ کې یو عزتمن انسان نه وم. دا کیسه څو کاله مخکې د افغانستان په یوه کلي کې سوې ده. زه د کلي دوکاندار وم. د خلکو ډېری اړتیاوې زما له دوکانو پوره کېدې. اوړه، غوړي، بوره، چای، نور خوراکي او د کور توکي به مې په نغدو او قرض دواړو ورکولې. د کلي ډېری خلک غریبان وو نو زیاترو به یې توکي په قرض وړل او د میاشتې په پای کې به یې راته پور راکاوه. په هماغه کلي کې یوه کونډه ښځه اوسېده چې خاوند یې څو کاله مخکې مړ سوی و او له هغه وروسته یې د ژوند ټول بار یوازې پر اوږو و. سهار به وختي د خلکو کورونو ته وتله. کله به یې د چا غنم پاکول، کله به یې د چا کالي مینځل، کله به یې ډوډۍ پخولې او کله به یې په کروندو کې کار کاوه. د هغې یوازینۍ شتمني یوه لور وه، شاوخوا 15 کلنه نجلۍ، ډېره باحیا، نیکه او با اخلاقه. ټول کلي یې په پاک لمنۍ او ښو اخلاقو پیژنده. هېڅکله به یې له نامحرمو سره خبرې نه کولې. تل به یې سر لاندې نیولی و او له اړتیا پرته به یې له کوره نه وتله. مور یې د کلونو په اوږدو کې یوه افغانۍ سپمولې وه څو د لور د واده لپاره لږ سامان برابر کړي. څو جوړې جامې، یو کوچنی صندوق، څو لوښي، یو څو کمبلې او لږ سپما سوي پیسې یې لرلې. د لور د واده نیټه یې هم رانږدې سوې وه. خو له څو کلونو راهیسې یې زما له دوکانه هم په قرض خوراکي توکي اخیستل. د هغې پور ورځ تر بلې زیاتېدې. زه پوهېدم چې اوس یې د پور د ادا کولو وس نسته. خو اصلي ستونزه پور نه و. ستونزه دا وه چې زما زړه د شیطان په لاس کې و. له ډېر وخته مې د هغې په لور بد نظر درلودی. هر ځل چې به مې نجلۍ له لرې ولیده شیطان به راته بدې وسوسې په زړه کې اچولې. پوهېدم چې باعزته کورنۍ ده او په خپله خوښه به هېڅکله داسې کار ونه کړي. نو د هغوی بې وسلې مې د خپل هدف لپاره وسیله وګرځوله. یوه شپه مې د څو غلو په مرسته د هغې له کوره ټول هغه سامان غلا کړل چې د لور د واده لپاره یې برابر کړي وو. او هغه لږې پیسې چې کلونه یې سپمولې وې ټول مې پټ کړل او خپل کور ته مې ورلېږدول. سبا چې سهار سو د هغې کور له ژړا نه ډک و. کونډه ښځې له کوره بهر راووته. سر یې په دواړو لاسونو کې نیولی و او په لوړ غږ یې ویل: ای لویه خدایه، اوس به د خپلې لور واده څنګه کوم؟ هغه د کلي مشرانو ته هم لاړه. بیا یې پولیسو ته خبر ورکړ. خو چا یې خبرې ته ارزښت نه ورکاوه. هر چا به ویل چې غریب سړی څه لري چې غله یې ورنه یوسي. له څو ورځو ګرځېدو وروسته نور هېڅوک پاتې نه سول چې ورته لاړه سي او زارۍ ورته وکړي. په پای کې زما دوکان ته راغله. سترګې یې له ژړا سرې سوي وې. په ډېرې عاجزۍ یې راته وویل: وروره، زما د لور واده په څو ورځو کې دی. ټول سامان مې غلا سوی دی. زه نه د پور د ادا کولو وس لرم او نه د واده د لګښت. یوازې لږ مهلت راکړه. که سم دی هر څنګه چې وي ستا پور به زه ادا کوم. ما په داسې حال کې چې ځان مې بې خبره ښودی ورته ومې ویل: زه ستا د غلا سوي پیښې مسؤل نه یم. زما یوازې خپل پور راکړه. هغې بیا په ژړا راته وویل: په خدای قسم چې اوس هېڅ هم نه لرم. ورته ومې ویل: نو بیا بله لاره هم سته. په حیرانتیا یې راته وکتل. ما په ډېر بې رحمۍ ورته وویل: ښه پور نسې راکولی نو خپله لور به نن شپه زما کور ته راولېږې. رنګ یې واوښتي. له مظلومیت نه ډکو سترګو کې یې اوښکې راماتې سوې. په دردېدلې لهجه یې وویل: وروره دا څنګه خبرې کوې؟ ما ورته وویل: نو بیا پور راکړه. هغې په ژړا لاسونه راته ونیول خو زړه مې د کاڼې په شان سخت سوی و. هغې رانه څو ورځې وخت وغوښتي خو ما ورته وویل: که تر ماښامه پورې دې لور رانغله سبا به په ټول کلي کې د بدلمنې نوم در باندې ایږدم. هغه بې وسه مور چې نه یې د لور واده خرابول غوښتل او نه یې بله لار لرله په سرو سترګو ناامیده رانه ولاړه. ما یقین درلودی چې نن شپه به خپل ناوړه هدف ته رسېږم.
هغه شپه ما له هرې خوا ځان بریالی ګڼلی. په خپل زړه کې مې ویل چې اوس هغه بېوسه مور بله لار نه لري او خامخا به خپله لور راولی شي. د ماښام تر لمانځه وروسته مې د کور دروازه نیمه خلاصه پرېښې وه او د نجلۍ د راتګ انتظار مې کاوه. د مخ نه ځان سوی و چې ورو ورو د کور دروازه ټک ټک سوه. کله چې ورغلم هغه معصومه نجلۍ ولاړه وه. سر یې ټیټ نیولی و، لاندې یې کتل. لاسونه یې رپېدل او سترګې یې له شرمه ځمکې ته نیولې وې. له لرې مې ولیدل چې ټول بدن او ویښتان یې لامده وو. لومړی مې ګمان وکړ چې ښایي مور یې زما دپاره هغه تیاره کړې وي، خو هغې په ډېر ادب وویل سلام کاکا. ځواب مې ورکړ او کور ته مې دننه کړه. هغه د خونې په یوه کونج کې کېناسته، نه یې سر پورته کوه او نه یې خبرې کولې. چوپتیا مې ماته کړه او ومې پوښتل ته پوهېږې چې ولې دې مور دلته رالېږلې؟ هغې په ډېر معصومه غږ وویل نه کاکا زه نه پوهېږم. بیا مې ترې وپوښتل مور دې هېڅ نه دي درته ویلي؟ هغې وویل یوازې دومره یې راته وویل چې د دوکاندار هره خبره ومنه، بحث ورسره مه کوه او چې بیرته کور ته راځې د هغه ځای خبرې هېڅ چاته مه کوه. زما زړه لږ نارامه سو. بیا مې ورته وویل بدن او ویښتان دې ولې لاندې دي؟ هغې بې له ځنډه ځواب راکړ همدا اوس مې غسل کړی دی. په حیرانتیا مې ترې وپوښتل ولې؟ هغې وویل د ماخستن لمونځ راباندې پاتې و. غوښتل مې چې لمونځ وکړم، خو مور مې ویل چې دوکاندار درته وخت ټاکلی دی، لومړی ورسه بیا به لمونځ وکړې. نو ما غسل وکړ او داس مې هم تازه کړ او همداسې راغلم. مور مې خپله تر دروازې پورې راورسولم. د هغې د خبرو په اورېدو داسې احساس مې وکړ لکه چا چې په سر دروند ګزار راکړی وي. هغې د خدای نوم په دومره پاکۍ واخیستی چې زړه مې ولړزېد. له ځانه سره مې وویل دا نجلۍ د لمانځه له نیت سره راغلې ده او زه د یوې سترې ګناه اراده لرم. ناڅاپه مې د مور ژړا، د هغې بېوسي، د لور د واده هیلې او خپل هغه ظلمونه سترګو ته ودرېدل. بدن مې ورپېده، خوله مې وچه سوه. احساس مې کاوه چې که همدا اوس مرګ راسي نو د الله حضور ته به په کم مخ درېږم. سترګو ته مې اوښکې راغلې. د کوټې له یوه کونجه مې جانماز راواخیستی، ورته ومې غوړاوه او په لړزېدلي غږ مې ورته وویل لور خپل لمونځ یې ادا کړه. په حیرانتیا یې راته وکتل. ما ورته وویل ته یوازې لمونځ وکړه. هغه جانماز ته ودرېده او د الله عبادت یې پیل کړ. زه نور په هغه کور کې نسوم پاتې کېدلی. سمدستي د هغې مور کور ته لاړم. هغه بیچاره مور په ژړا ناسته وه. کله چې زه ور ورسېدم له ویرې یې د مخ رنګ والوتی. ګمان یې وکړ چې ښایي کومه بده پیښه سوې ده. ما په ژړغوني غږ ورته وویل خورې ستا لور زما په کور کې په بشپړ عزت او امنیت سره د ماخستن لمونځ کوي. ولاړه سه او کور ته دې لور راوله. هغې په حیرانتیا راته وکتل. ما دواړه لاسونه ورته ونیول او ورته ومې ژړل. له مانه لوی ظلم سوی دی. ما ستا له بېوسۍ ناوړه ګټه واخیسته. زه له تا بخښنه غواړم. هغې هیڅ ونه ویل، یوازې یې اوښکې روانې وې. بیا مې ورته یو بل حقیقت هم څرګند کړ. هغه سامان چې ستا له کوره غلا سوی و د هغې تر شا هم زه وم. سبا به ستا هر څه بیرته در ورسېږي. نه یوازې ستا د لور د واده سامان بلکې ستا ټول پور هم ما بخښلی دی. له نن نه وروسته زما پور په تا پسې نسته. هغه شپه مې په جومات کې د ماخستن لمونځ ادا کړ. تر سهاره مې خدای ته ژړل. له الله تعالی نه مې بخښنه وغوښته. له ځانه سره مې ژمنه وکړه چې که ژوندی پاته سوم نور به هیڅکله د چا حق ونه خورم او نه به د چا د بېوسۍ ناوړه ګټه اخلم. سبا سهار مې ټول غلا سوي سامان بیرته د هغې کور ته ورسول. هغه پیسې چې د لور د واده لپاره یې سپمولې وې ټولې مې ور وسپارلې. وروسته مې د خپل جیب نه نورې پیسې هم ورکړې څو د واده ټول لګښتونه په ښه توګه سره ترسره سي. د نجلۍ واده په ډېر عزت ترسره سو. کله چې د رخصتۍ وخت راغلی زه هم هلته ولاړ وم. له ځانه سره مې وویل تا زه له داسې سترې ګناه وژغورلم چې که ترسره سوې وای ښایي له ټول عمر لپاره دې له رحمت نه محرومه سوی وی. له هغې وروسته زما ژوند په بشپړه توګه بدل سو. دوکان مې هماغه و خو چلند مې بدل سوی و. نن کلونه تیر سوي دي. که څوک له ما وپوښتي چې ستا د ژوند تر ټولو لویه ګټه څه ده
زه یوازې دومره وایم، هغه ورځ چې ما د الله تعالی له ویرې یوه ستره ګناه پرېښوده، هماغه ورځ الله تعالی زما تقدیر بدل کړ. قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.